Nina Joe. عزتمند پښتنو تاسو پر اسکرین باندې کتلې وي دا سکول یو پرنسپل ده جنکو د سکول او دا کوړې ده نوشیره ده چې تاسو ته په چکر راغلی او د سین غاړې ته ورغلی او خویدلې ده او سین راوړې ده حق رسېدلې ده نو چې څونه پښتانه او زما گزارش دی ډېر زیات احتیاط کوئ دا څونه چې واقعي راځي د دې سین ده دا ټولې دغه یو نوعیت دی نو زیات کوشش کوئ چې سین غاړې ته ورځئ ډېر زیات احتیاط کوئ دا به د سین غاړې ته معمولي ورغلې بس دغه نه دی مقرر او سین ته ورغورځېدل او ډایرکټ یې وړې ده په حق رسېدلې ده نو ډېر زیات احتیاط السلام علیکم عزتمند پښتنو او رحمان تاسو سره کړی وئ عزتمند تاسو پر اسکرین باندې کتلې وي دغه یو زنانه ده پرنسپله ده زما په خیال د جنکو د سکول د نوشیره کوړې دغه ځای اوسېدونکې ده چې ته په چکر راغلې وه سوات ته نو دغه چې کوم سین دی کوم ریور دی دغه ته چې ته په غاړه ناست او په دې کاڼي کېناسته چې ته خویدلې او سین ته ورغورځېدلې ده په حق رسېدلې ده نو احتیاط زندگی ده نو زیات چې تاسو ګورئ دا سین چې کوم کسان دي دا هم دغه ټول دغه وږي احتیاط نه کوي نو دا چې د بلې کاڼي دا کېده نو سین ته ورغورځېدلې ده او دغه سین وړې ده په حق رسېدلې ده نو خیال ډېر زیات کوئ ځکه چې دا څونه واقعي راځي ټول دغه نوعیت یې دغه یو وي سین غاړې ته ورشي یا په کاڼي یا بس جوړځي ته ورولېږي بس بیا یې په حق ورسي نو چې څونه سین غاړې تاسو ورځئ کوشش کوئ په دې باندې ډېر زیات ویډیوګانې مو وکړئ نو تاسو ډېر زیات کوشش کوئ ډېر احتیاط کوئ ځکه ستاسو معمولي غفلت له وجې نه ستاسو ژوند ځي نو ډېر زیات احتیاط کوئ دا یوه پرنسپله ده او د کوړې ده د نوشیره چې د سوات ته په چکر راغلې وه او دغه سیند ور خویدلې ده او سیند وړې ده نو ډېر زیات احتیاط کوئ دا ویډیو ټولو پښتنو سره شریکه کړئ ډېره زیاته مننه شکریه کور مو ودان